ستا ورغاون تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مو کړې څومره ککرې درته له تنا ای ګرانه وطنه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ طبیعي پیښو ته د رسیدو کمیسیون ناسته ترسره شوه. په دغه ناسته کې د کورنیو او بهرنیو مؤسسو له لورې هیوادوالو ته د مرستو رسولو پر شفافیت او په دغه بهیر کې د موجوده ستونزو پر حل د سکټوري وزارتونو او مؤسسو ترمنځ پر همغږۍ او د مؤسسو لخوا اقتصاد وزارت ته د راپور پر ورکولو او نورو مهمو مواردو تفصیلي خبرې وشوې. همدارنګه محترم ملا صاحب طبیعي پیښو ته د رسیدو کمیسیون غړو وزارت ته سپارښتنه وکړه څو د همغږۍ او معلوماتو د تبادلې په موخه د مرکزی ډیټابیس جوړ شوی سیستم ژر فعال او عملاً پر کار پیل وکړي. په پای کې محترم ملا صاحب د یاد کمیسیون غړو وزارتونو ته هدایت وکړ چې د کارونو د ښه ترسره په موخه خپله همغږي زیاته او د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هیوادوالو ته د مرسته رسولو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. چنار ځواني ورکړي وینې مو پتا چپ میړانا ورستي ورکړي اوس واده د زخمي تندر ملنا ای ګرانه وطنه.